د احمد شاه بابا د علمي او ادبي ټولنې ترانه. اهل د معرف یموش، بچی د تالیف یموش، و جهل ته سپاهي یموش. د جهل دوره تیره سوه، د رڼا څراغ په خپور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. ټولو افغانانو ته، د علم پتنګانو ته، د هیواد خوارو بچانو ته لشکر مو روان کړي، هدفمند یو چې خپل کور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. موږ د معرف بچان، سر مو تر وطن قربان، راغلی د علم میدان، د انګو ښوونځي ته د علمي مفکورې شور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. د تعلیم او تربیې میدان، هیواد مو سو په دې ویران، چې نه لرو اوس موږ عرفان. قرآن مو لوی قانون دی، هم به دا قانون سمسور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. دا د هر افغان بیان، راغلی پر وطن طوفان، نه غواړو د جنگ میدان، سوله خوښوو که په جنگ کې یو که په زور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. دا د سباوون پیغام، لوړ بکرو د علم بام، ډک بکرو د پوهې جام، لشکر د معرف یو فقط یو عهد او پیمان نور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف جوړ غواړو. ټول د یو بل په څنګ کې یو، پوهې په غورځنګ کې یو، خیر ده که اوس په جنګ کې یو، د علم په رڼا کې د خپل هیواد سمسور غواړو. افغان معرف جوړ غواړو، افغان معرف. تقریبا 10 سال میشه که جریان داره و رسمی میخوایم که در سفارت شما ثبت شود و افتتاحش شما کنیم و شاگردای ما رو ببینیم که 17 سال ما چه قضاوت کشیدیم. دیر مننه خوری، دیر مننه. خدای دې اجر درکړي. دیر مننه. الان محترم پوهان صاحب آمدن و تشریف آوردن، زحمت کشیدن، از نزدیک شما را دیدن. شما چیز یاد گرفتین یا نه؟ شما و برادران سلام علیکم. چطور هستین بچیم؟ خوب هستین؟ بسیار خوشحال هستم که شما را میبینم و از استادایتان قلبا تشکر میکنم از اینکه این زمینه را برای شما مساعد ساخته، از زحمات 17 ساله از اینا و امروز شما در پهلوی از اینکه در مکتب هالندی شامل هستین، مصروف درسایتان هستین، زبانهای رسمی خودتان از کشورتان که پشتو و دری هست و نمایانگری از این هست که شما فرهنگی اصیل افغانیتان را میخواین حفظ بکنید و برای آموزش از اون میپردازید. از شما تشکر میکنم، برایتان موفقیت میخوایم. آرزو دارم که انشالله درسایتان را خوب بخوانید. همون قسمی که درسای هالندی را بسیار زیاد میخوانید. از من اولادای من در مکتب هالندی شامل شده، در یک ماه خوب هالندی یاد گرفتم. امیدوار هستم که شما خوب پشتو و دری را یاد بگیرید و همیشه حفظتان باشه. ما شما مردم افغانستان هستیم، حتما شما از پدرجان و مادرجانتان در رابطه با کشورتان شنیدین. یک کشوری داریم، همین مردمی که ما را میبینیم که ما هم جدیداً از افغانستان آمدیم و اینجا وظیفه رسمی داریم. پس وظیفه ما ختم شود، پس افغانستان میریم. وطن اصلی ما افغانستان است و مردم بسیار خوب و مردم بسیار عزیز داشتیم و داریم. اینطور نیست که تمام مردم افغانستان جنگجو باشه و یا مردم افغانستان همه در جنگ باشه و یا مردم افغانستان جنگ خوش داشته باشه. مردمی هست که تعلیم، تربیت و همچنان آموزش، تحصیلات عالی خوش دارن. اونا هم میخوایم که دکتر، انجینیر، حقوقدان، ساینسدان و ماشاءالله امروز تعداد متعلمین معارف که قبلا 13 سال در حدود 300,000 بود، حالا به 10 میلیون رسیده. یعنی یک تعداد بسیار زیاد است که خواهرها و برادرای ما شما مصروف آموزش هستند. تعداد محصلین همین قسم یک وقت 7,000 بود، حالا به 350,000 میرسه. اینا همش نشان میده که مردم ما مشتاق از این هستند که بخوانند، بیاموزند. از شما بسیار تشکر میکنم. حالا میخوایم که از شما بشنوم، ببینم یگان چیزا رو برای ما بخوانید. این خوارکم برای ما میخوانه، میرمانی خوارکم میخوان تو بچین اینجا.
کدام میشه میخوایی بدهی خود بخواه؟ بخوان جای آفرین 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 آرزو دارد که در آینده دکتر شود. آفرین تا مریضان را دوا دهد و علاج کند. آفرین مادر و آفرین هر وقت و آفرین برای او میگوید آفرین که کاری خوب ثمر خوب دارد. آفرین آفرین همین کسی که این اوضاع داشته باشه کی هستی؟ شرایط نه این خسرایی هست شرایط چی هست؟ شاگرد چی هست؟ شاگرد خوب آفرین 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 تو بخواه بچیم تو بخواه که وحید صبح وقت از خواب بیدار شد. میخوایست از بسته خود برخیزد. آفرین نتوانید. حالش خوب نبود. آفرین دستها و پایهای خود را حرکت دادن نمیتونست. آفرین حرکت حرکت بدنش بلند رفته بود. آفرین او تب داشته. جانم دکتر آمد. آفرین برای او دوا داد و گفت آفرین پریشان نباش. آفرین با زودی به خیر خوب میشوی. آفرین پښتو فارسی دواړه وایي مورنۍ ژبه ورسو بیا پښتو فارسی دواړه وایي چې مورنۍ وبخښئ یو معلومات چې مورنۍ ژبه یې پښتو یې اول پښتو د الفبې څخه ورته شروع کوو تر هغه وخته چې دوی لیکل او لوستل ښه روان وکولی شي نو بیا موږ 2 ساعته په هفته کې لرو بیا 1 ساعت پښتو 1 ساعت فارسي چې مورنۍ ژبه یې فارسي یې الفبې څخه د فارسي څخه ورته دا شروع بیا کوو کفایت کوي خوري په یو ورته کې 2 ساعت نو ځای ګنجایش نشته او دوی نشي کولی اوس محتاج موږ فقط غواړو چې دا لیک لوست ور زده کړو نو تر دغه ځای مو رسولي مګر داسې مو دا نوي شاګردان دي دوی دغه تقریبا 1 کال هم نه کېږي چې دوی شامل شي دغه مو دا غټ شاګردان دي چې دوی دوی نن بیا اورو نو دغه صحیح په اندازه باندې دا وایي خوري اول نور که در رسول نوی پیدا روشنایی به پیدا نو په دنیا تل صلوات پر محمد په اخلاص وایم عینک را د خاطر پرې مصفم په ظاهر محمد ختم النبیین دی په معنا کې مقدم دی تر هر چا امیدوارې له درباره نا امید نزیم محمد کان دی د جود او د سخا که مطلب د څا صراط المستقیم وي محمد رسول دلیل دی رهنما صراط المستقیم سمانا لري په کوم هغه کې دي په کوم کتاب کې دي او په قرآن شریف کې آفرین آفرین چې په زړه یې محبت د رسول نه وای هغه کله محبت لري د خدای کوم آسیب به ناامید مغفرت وي چې شفیع لري حمد غوندې پیشوا محمد دی شهریار د دوره کونو بې له خدای محتاج نه دی د هیچ چا هغه شپه چې محمد رسول پیدا شو تور شپه شوه لکه لمر هسې رڼا د کسر امانی لارې تار په تار شوه کافران شو په ذره په وویلا که هر څو په اسیان دوب زه پیر محمد یم د نبي د شفاعت کرم تمنا پښتون جان زموږ معلمه ده از بنا دیوان شما خواهر مادر معلم فرصت عزیزه خانه خودش مدرسه شما 20 شاگرد اینا رو به اسم ماشاءالله نورانی خواهر جلسه موضوع امروز ما حاضرین محترم اول سر از همه تشریف آوری جلالت مآب محترم خواهان دکتر عبدالله عبید
سفیر کبیر و نماینده سیاسی افغانستان و مهمانان دیگر را از صمیم قلب خیر مقدم می‌گویم. محفل امروز با مناسبت افتتاح مکتب افغانی خیلی‌دار میباشد. اجنده محفل قرار ذیل است. اول، آغاز محفل به تلاوت چند آیت قرآن کریم. دوم، بیانیه جلالت مطلق‌ها سفیر صاحب به مناسبت افتتاح این مکتب. سوم، بیانیه خیر مقدم ننگیاله بسر رئیس بنیاد بین‌المللی و فرهنگی احمدشاه بابا. چهارم، بیانیه محترمه نوید جان بسر آمر مکتب. پنجم، اهدای مدال افتخاری کمیته سپورت و انتخاباتی آنند از جانب دکتر محمد سعید یوسفزی برای جلالت مآب سفیر صاحب. ششم، بیانیه محترم ولی محمد شاپور رئیس افغانها در آلند به مناسبت افتتاح این مکتب. هفتم، بیانیه محترم نفیسه جان نورزاده رئیس زنان شهر پینندار به مناسبت افتتاح این مکتب. هشتم، بیانیه محترم محمد اسماعیل شیرزاده سکرتر مسئول و بنیاد بین‌المللی علمی و فرهنگی احمدشاه بابا. نهم، ختم محفل توسط داعیه سعید طاهرشاه آقا و در آخر صرف چای. تشکر بسیار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آموختنم و درود و دعا و جمال پاکی حضرت سرور کائنات ناجی و شریعت رسول مقبول محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. جنابان محترم محمد سلیم همراز مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه، جناب محترم جلیلی صاحب وزیر ازبق معارف جمهوری و برادر نهایت عزیز ما محترم ننگیاله بسر که رئیس بنیاد علمی فرهنگی احمدشاه بابا، محترم دکتر صاحب محمد سعید یوسفزی رئیس مرکز علمی و فرهنگی افغانستان در اروپا، خواهر عزیز ما ناهید جان علومی، برادر عزیز ما شاپور جان، آقای محمد حنیف علیرضایی سکرتر اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه، بزرگان حاضر در مجلس، محترم گریوال صاحب، خواهرها، برادرها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ما و همکارانم از سفارت جای نهایت خوشی و مسرت است که امروز ما شاهد افتتاح مکتب بنیاد علمی فرهنگی احمدشاه بابا در شهر فنندار آلند است و واقعا من بسیار خوش و خوشحال هستم، خصوصا اطفال ناز و زیبای ما وقتی که در اینجا دیدم مصروف آموزش زبانهای رسمی کشور ما پشتو و دری در اینجا هستند
واقعا من بسیار خوش است. و از طرف دیگه ما از استادان محترم، از معلمین نهایت محترم، خواهرها و مادرای ما که اینا نه تنها در آموزش این اطفال ما در اینجا نقش و سهم داشتن، اینا در تربیه اولاد وطن و در تربیه ما که حتی به رتبه علمی پوهان نایل آمدم، رئیس پوهنتون بودم، وزیر تحصیلات عالی بودم و امروز در خدمت شما سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در این کشور هستم. اینا نقش داشتن و واقعا دستگاه از اینا قابل بوسیدن است و من سر تکریم به اینا رود میرم و واقعا تشکری میکنم. اینا واقعا زحمت کشیدن. از طرف دیگر ما شاهد از این هستیم که در کشور هالند افغانای ما با وجودی که در دیار هجرت و جلاوطنی به سر میبرند، اما با عشق و اشتیاقی که با مردم و کشورشان دارد، اینا همیشه دین و رسالت خود ادا کردن و ادا میکنند. و این نمونه از این است که افغانهای ما با وجودی که در کشور زندگی میکنند و شاید از لحاظ معیشت و از لحاظ مسائل اقتصادی و زندگی روزمره اصلا مشکل نداشته باشند و یا نیاز به این نباشه که اینا این فعالیت‌ها را داشته باشند، اما از خود مصرف میکنند و میخواهند که واقعا اصالت ما را حفظ کنیم. ما یک کشور هستیم دارای فرهنگ غنی، یک کشوری هستیم که تاریخ 5000 سال داریم، اما حوادث و جو روزگار چنان بر سر ما آورد که دانشمندان، روشنفکران، تحصیل کرده های ما امروز در دامان خانوادهشان، در دامان مادرشان که وطنشان است اینا نیستن و دور از وطنشان هستند، اما به همت از این بزرگا، همت پیران جوانان را به منزل میکشد. به همت از اینا، شاگردای از اینا در افغانستان کسایی که هستند اونا زحمت کشیدن و امروز بازم با وجودی که افغانستان یک کشور جنگ زده و یک کشوری که مشکلات امنیتی خود کم و بیش تا حال داره، اما خوشبختانه امروز مردم ما، کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، واقعا مردمی هستند که اولین پرسش که ازشان صورت میگیره، خواهش و خواستارشان این است که در ولسوالیشان، در منطقهشان مکتب افتتاح شود و اولادشان آموزش ببینند. یک چیزی که برای من در تحصیلات عالی جالب بود این بود که وقتی که مردم یک جمعی از وکلای یک ولایت جمع می‌شدند، اگرچه دوستا و کسایی که در بخش اکادمیک واقعا اکسپرت هستند اینا میفهمند که پوهنتون نباید در هر ولایت و هر جا ایجاد شود، اما خواهش از اینا این بود که برای ما پوهنتون بسازند و این امور عشق و علاقه و اشتیاق و در حقیقت ذوقشان و علاقه‌مندیشان نشان میداد که در منطقهشان تفنگ جای خود بده و قلم و تا جایی که با ما مربوط میشد و تا جایی که واقعا منطق حکم میکرد و از لحاظ اکادمیکی و قابل از این بود که ما در اون مورد قول بکنیم و بالاخره در خدمتشان باشیم. انشاءالله کوتاهی نکردیم و امروز در کشور ما بالاتر از 10 میلیون آمار ارقامی که در روز افتتاح معارف، البته سرپرست وزارت معارف که امروز خوشبختانه وزیر دارد اعلان کرد، حدود 11.5 میلیون، بالاتر از 10 میلیون 11.5 میلیون شاگرد ما در کشور خود داریم که اینا مصروف آموزش درس هستند و معلمینی که سابق تعدادشان بسیار اندک بود و حتی بعد از سقوط طالبان اصلا مشکل بود که آدم تصور از این بکنه که روز ما بتاریم با اون تعداد مکاتب داشته باشیم که الحمدلله داریم و حدود بیشتر از 100,000 معلم ما داریم در افغانستان.
خب یک مسئله که باید از به او توجه شود او کیفیت آموزش است که خب در یک کشور جنگ زده، در یک کشوری که بعد از یک مشکل بزرگ اجتماعی و مشکل اقتصادی و بالاخره به حالت میاد که به طرف بازسازی میره، همزمان شاید مشکل باشه، ناممکن نیست، اما اینه که ما با این که مردم علاقمند هستند که بیشتر به مکتب برن و بیشتر تحصیل کنن، اما کیفیت همون کیفیت که پیش ما مجسم است و ما شما تصور میکنیم که او کیفیت باید ما در معارف و تحصیلات جاری بریم و یک بارگی ناممکن است. اما توجه و تلاش استادا در این زمینه وجود داره و انشالله امروز بازم ما محصلین داریم در خارج از کشور که به درجه لیسانس، ماستر و دکترا فارغ شدن برگشتن به افغانستان، اما در بین محصلین سایر کشورها در رقابت درجه اول گرفتن. این هم افتخار افغانستان است و شما از طریق رسانه‌ها دیدین و شنیدین و این به این معنا نیست که وقتی که گپ از کیفیت میزنیم باز هم میتونیم تقسیم بکنیم که تعداد هستند کیفیت بسیار خوب از کیفیت خوب برخوردار هستند، تعداد کیفیت متوسط و تعداد هستند که باید از توجه بیشتر و جدید رو قابل شوند. ما یک بار دیگر افتتاح این مکتب برای همه مردم افغانستان و مردمی که در داخل کشور هستند، خارج از کشور هستند، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی، برای همه تبریک میگم و این یک نمونه خوب، یک الگوی خوب برای از این میدانم که ما بتونیم در توسعه و گسترش مکاتب در تمام اروپا همه قسم تلاش بکنیم و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاها در خدمت هموطنان عزیز ما، در خدمت مردم ما، در خدمت اولاد خود ما بوده و هست و زمانی که ما شنیدیم از زحمات جناب یوسفزای صاحب و دوستانی که در این راستا تلاش کردن افتتاح مکتب دارن، ما هر سه بسیار با شوق گفتیم که در این مسائل مکتب و با همدوم اینا ما حاضر هستیم که بسر بداریم. انشاءالله که همون دین رسالتی که داشتیم در قبال تحصیلات عالی تا جایی که با ما مربوط دوستایی که ما را میشناسه ادا کردیم و در اینجا هم میخوایم که جز شما باشیم و در این قسمت هم همکار شما باشیم. از شما تشکر میکنم، روز خوب، طول عمر و از استادای محترم تشکر میکنم که در تربیت اولاد وطن در اینجا زحمت میشه. تشکر. و حال از محترم استاد صاحب خواهش میکنیم تا بیان و چند اوس د محترم جناب سفیر صاحب تشریف راوړلو څخه د احمدشاه ابادي علمي ادبي ټولنې په نمایندګۍ باندې ډېره مننه کوم او همدغسې د محترم جلیلي صاحب، محترم جلیلي صاحب په افغانستان کې د تعلیم او تربیه وزیر و او زراعت په برخه کې پوهان دي، تاسو د نامه سره یو تعداد بلد یاست او محترم طاهر ناصري صاحب افغانستان پخوانی سفیر په سوریه کې او په بلغاریا کې کوم دی غلط کړی او محترم صالحي صاحب او نور دوستان کلیوال صاحب چې فعال خلک دي، موږ څه چې دغه فعال خلک ورته زموږ سره راسره دي او زموږ لپاره یو انرژي ده او په ګډه باندې دا پروسه په ګډه باندې مخ ته بیایو. زموږ ټولنه چې د احمدشاه ابادي علمي ادبي ټولنې په نوم باندې نومول شوې ده، د هغه وخت څخه چې زه مهاجر شوی یم تقریبا د 1992 څخه او 93 څخه هغه وخت چې په افغانستان کې داخلي جنګونه شروع شول، مهاجرت یو تعداد منورین و روشنفکران مجبور شول، نو ما دا درک کړل چې
دغه مهاجر او هغه پخوانی مهاجر چې په پاکستان کې و هغو دپاره یوه ستونزه د زده کړې و د ښوونې و ځینې و نو ما که څه پیسې درلودلې او یو څه مې امکانات درلودل په خپلو ساحو کې دوستانو سره راټول کړل او د یو مکتب بنسټ وکښې شوی تر 12 صنف پورې د نیکه مرغه ډېر کار وشو او ډېر کسانو په هغه وخت کې پوهنتونونو ته معرفي کړلی وو خو شرایط داسې راغلل چې هالند ته راغلم هالند کې زه په 1996 کال کې هالند ته راغلم او په هالند کې د چون دوستان علاقمندان او دانشمندان زیات و د هغو په غوښتنه باندې بیا دلته د احمدشاه بابا علمي ادبي ټولنې مکتب جوړ کړي چې په څو برخو کې کار کوي یوه برخه دا ده چې په دغه ساحه کې د افغانانو د یو ځای کولو اتحاد اتفاق او د دوی ترمنځ د صمیمیت په خاطر باندې باید موږ پروګرامونه جوړ کړو چې په دې کې د ښځو رول زیات دی واقعا دا فامیلونه متحد کړي دي ټوله سره بله برخه دا ده چې موږ باید د آینده راتلونکي نسل په مورنۍ ژبه باندې وپوهوو د دې امکانات هم ډېر کم و چې زموږ په لاس کې ډېر امکانات نه وه چې موږ کتابونه پیدا کړو درسي مواد په لاس راوړو نو مجبور شولو چې د دې مو هیئت تحریر جوړ کړي او کتابونه مو ولیکله بیا مو د هیئت تحریر دغه څخه د نظر څخه تیر کړله نو د لومړي ټولګي څخه بیا تر تقریبا تر 8 صنفه پورې مو دا کتابونه دغه کړه ولیکله نو اشاره راته کوي وایي خبرې لږ کړه زه خبرې نه ډېروم خبرې لږوم بله برخه مو د خپرونو برخه ده خپرونو په برخه کې موږ په دې خاطر یو ملي هندارې په نام باندې یو مجله راویستله چې وظیفه یې دا وه چې د جامع تحلیل وکړي په جامع کې د ستونزو د تضادونو د سیاسي اړیکو د دې په باب باندې یو عام نظر و دوستانو ته وړاندې کړي ملي هنداره تر ډېره وخته پورې وچلېدل او ښه مجله وه خو د شرایط زمانه پر مخ ځي ملي هنداره په دغه ساحه کې موږ کولی شوای چې دغه برخه یا ګټه ځینې واخلي د هغه پر ځای باندې مو ویب سایټ جوړ کړي اوس موږ ویب سایټ لرو د بابا سنټر په نامه باندې په دې ویب سایټ کې موږ د لومړي ټولګي څخه بیا تر شپږم ټولګي پورې کتابونه ایښي دي په دې کې د په ډېر مختصر ډول باندې پښتو ګرامر فارسي ګرامر او پښتو کتابونه فارسي کتابونه دا پراته دي هغه کسان چې موږ ته مثلا ما په ډنمارک کې هم دغسې مکتبونه جوړ کړل خو هغه موږ ته رسیدګي نشي کولی نور دوستان رسیدګي نشي کولی سویډن خلک رسیدګي نشي کولی واشنګټن خلک رسیدګي نشي کولی که څنګه کتابونه موږ په وار وار لوستو کامیاب شکل مو دا وګڼئ چې د ویب سایټ د لارې څخه هغه د زموږ پروګرام زده کړې پروګرام تعقیب کړي او د نیکه مرغه څخه هغو دا پروګرام تعقیب کړی دي او ګټه یې ځینې اخیستې د دې پروګرام څخه چې په دغه درو برخو کې زموږ کار او فعالیت دی دا کارونه خو نو په یوازې سر باندې نه کېږي دا کارونه په ټولو باندې په مشترکه ډول باندې کېدلی شي نو د نیکه مرغه څخه چې نن موږ په سفارت کې داسې یو دوست لرو چې د علم او د پوهې او د زده کړې په معیارونو باندې پوره پوهېږي علاقمندي ورسره لري او د دې لارې د پتنګانو څخه دي نو زما پیشنهاد دا دی چې په سفارت کې د سفارت سره موږ اړیکې ولرو او سفارت یو مشورتي کمیټه ولري چې دغه مشورتي کمیټه د دوی لپاره هم په ګټه ده او د سفارت او د هالند د اوسیدونکو ترمنځ یو نوع اړیکې او مناسبات ټینګ شي د هغه څخه به وروسته موږ تاسو وکولی شو چې هغه مشکلات چې موږ یې لرو ستاسو سره یې شریک کړو او هغه پیشنهادونه او غوښتنې چې تاسو زموږ څخه لري هغه به موږ ترسره کړو دا به مشترک کار وي
نن زموږ تاسې ټولنه کار ته ضرورت لري، موږ تاسې ته ضرورت لري. ټولنې لکه څنګه چې په فزیکي لحاظ باندې خرابه شوې ده، په معنوي لحاظ، کلتوري لحاظ، سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ په ټولو باندې هغه شوې ده، ورانه شوې ده، او دا د ټولو ګډ کار غواړي. نو ځکه اوس مثلا دلته د یو مجبوریت څخه راغلی یم، ته باور وکړه چې زما زړه په افغانستان کې دی. نو تر ماسترۍ تر سرحده پورې ما دغه زده کړه کړې ده، نو دا په ما باندې مفت ترسوې ده، نو زه باید د دې داین ادا کړم او ټوله دوستان زه فکر کوم په دغه عقیده باندې چې دغسې داین ادا کړي. تاسې په سفارت کې سفارت ویبپاڼه لرئ، ستاسې مسایل تبلیغات چې ضرورت وي موږ خپل ویبپاڼه کې ږدو، او زموږ د فعالیت زموږ د ستاسې پر ایمیل باندې تاسې ته استوو چې دا مشترک کار شي ستاسې د خوا څخه، چې موږ افتخار کوو په وطن، موږ افتخار کوو په افغانانو باندې، په تاسو مشرانو باندې، او ستاسې تر نامه لاندې غواړو چې نور هم څه واوسېږو. وروستی پیشنهاد مې دا دی چې دلته لکه تاسو چې ولیدله یو تعداد زده کوونکي زموږ فارغه شوله، لیکن پر دغه خپل لیک لوست، تاریخ او پر جغرافیه باندې بشپړ حاکمیت لري. هغه مضامین چې موږ تاسې په نصاب تعلیمي کې لرو په افغانستان کې، لکه مثلا الجبر و مثلا هندسي و فزیک و مثلا د بیولوژي او نور مسایل، هغه خو دلته په هالند کې زده دي، هغه وایي. نو که امکان ولري چې د یو امتحان څخه وروسته وده ته یو ډیپلوم سند ورکړل شي او تاسې هغه سند زموږ سره همکاري وکړئ، البته فکر کوم ټوله به خوشحاله شي. زه نورې خبرې نه لرم، فقط یو شی لرم، هغه دا چې دغه رښتیا هم دلته په پینندال کې ښځې ډېر منظم اتحاد لري، د محترمې نفیسې جانې تر رهبرۍ لاندې، د ناهیدې تر رهبرۍ لاندې ډېر ښه متحد دي، وحدت سره لري. نو زه یو شعر و دوی ته اهدا کوم، یوازې ښځو ته که ټولو؟ یا یوازې ښځو ته، پیغام ستاسو ښځو. د ښځې درناوی. دا دنیا چې سوه ودانه په انسان، هر انسان جوړ دی د ذاته د انسان. ښځه نر دوه محبته د بقا دی، ښځه نر دوه محبته د بقا دی، د دوی دواړو نوم خو یو دی د انسان. فرق توپیر خو پکښې نسته له ازله، که څوک فرق کوي مجرم دی د انسان. که نر پلار دی ښځه مور د اولادونو، که نر پلار دی ښځه مور د اولادونه، بې له موره بې له پلاره نسته دا انسان. که د ښځې احترام نه لري جاهل دی، که د ښځې احترام نه لري جاهل دی. په جاهلو به ملک کله سي ودان. د هر کور عزت د ښځې په همت دی، چې همت د ښځې نه وي هغه کور به سي ارزان. د نړۍ نامداره تل نامتو په دې دي، د نړۍ نامداره تل نامتو په دې وي چې د ښځې قدر ډېر کوي تر ځان. زما ښځه مخامخ ناسته په دې خاطر ټولو ښځو ته وایم، په همت د ښځې هر کس ننګیالی سي، په همت د ښځې هر کس ننګیالی سي. بې له ښځې ژوندون سخت دی د انسان. محترم سفیر صاحب ته زه خپل یو کتاب چې د افغانستان د سیاسي جوړښت، د سیاسي جنبش د 1928 څخه بیا د ثور د طالبانو تر وخته پورې ما لیکلی دی، او په نامه باندې دی د محمد علم بڅرک د ژوند ځینې برخې د خاطرات. آمر مکتب خواهش میکنیم که بیایم خانه دارم. د لوی خدای په نامه ښاغلی د افغانستان لوی سفیر پوهاند عبیدالله عبید، ستاسو راتګ ته چې برسېره پر دې مو ډېر مصروفیتونه هم درلودله، بیا هم د هغه مینې له مخې چې تاسو یې د خپل هیواد او هیوادوالو سره لرئ، زحمت مو وکړ او د نږدې مو زموږ د فنندال د افغانانو سره ولیدل.
زه د ځان او د احمدشاه بابا د علمي ادبي ټولنې په استازیتوب تاسو او ستاسو سره راغلو مېلمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. ستاسو راتګ موږ ته دا ثابته کړه چې تاسو لکه څنګه چې یو علمي او فرهنګي شخصیت یاست او د ښوونې او روزنې سره مو مینه شته، نو مو دلته د خپلو هېوادوالو سره د لیدنې او کتنې ته ارزښت ورکړه. نو ستاسو څخه یو ځل بیا مننه کوم. محترم د افغانستان لوی سفیر صاحب، زموږ روزنیز او ښوونیز پروګرام په حالین کې د احمدشاه بابا د علمي ادبي ټولنې د پروګرامونو یوه برخه ده او په دوامداره توګه د ماشومانو او هغه ځوانانو او پیغلو چې د هېواد په دغه ناوړو شرایطو کې رالوی سوي دي او د زده کړې یا د سواد د نعمت څخه محروم پاتې سوي دي، هغوی ته موږ دغه زمینه برابره کړې ده چې دلته په وړیا توګه زده کړه وکړي او په خپله مورنۍ ژبه پښتو او فارسي لیک لوست زده کړي او همدغه د کلتور او تاریخ په باب پوه سي، څو وکولی سي چې د ګران هېواد افغانستان په درد وخوري. نو دلته موږ د خپلو سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ د افغانستان تعلیمي نصاب او پروګرام سره سم کتابونه او درسي مواد ورته تهیه کړي دي. دا ځکه چې په هغه وخت کې درسي معیاري کتابونه ټول کتابونه په تنظیمي ډولونو درلودل، وبخښئ، ټولو کتابونو تنظیمي ډولونه درلودل او یا هم سیاسي اړخونه پکښې موجود وو. خو موږ په دې چې د ښوونې او روزنې بهیر یوازې د زده کړې او بې پرې زده کړې وخواته را ورکش کړو، نو مو پر ځان زحمت راوست کتابونه مو همدلته تهیه کړه چې تاسو یې هم کولی سئ ولولئ. دلته د یادونې وړ ګڼم چې تاسو ته یادونه وکړم چې د دغه 19 کلونو په جریان کې ډېر هلکان او نجونې د دې وړ ګرځېدلي دي چې د خپلو زحمتونو نتیجه واخلي او د هغه د تعلیم او تربیې سویه تثبیت سي. او که تاسو سره امکانات د دې وي چې زموږ درسي مواد دلته په ښکته کوالټي یعنې فوتوکاپي باندې چاپیږي او تعداد یې هم لږ دی، نو که د افغانستان په مطبعو کې راته خپاره کړي، البته دا به مو لویه همکاري وي. همدغسې زموږ ښوونه او روزنې مکتب غواړي چې ستاسو سره ثبت او راجستر سي، څو وکولی سو چې زموږ د ازموینې څخه وروسته تاسو د زده کوونکو د سویې اسناد تصدیق کړئ او همدغسې یو د بله اړیکې سره ولرو. نو دا به آینده سهولیتونه رامنځته کړي په درناوي ناهید بڅر کې د ښوونې او روزنې. سپورت و انتخابات اعلان از جانب دکتر محمد سعید موسسای برای جلالت نهاد سفیر صاحب. جلالت نهاد محترم پوهان دکتر عبیدالله وحید سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده سیاسی افغانستان و نماینده رئیس جمهور اسلامی افغانستان در هلند، جناب محترم شازدافر صاحب، محترم رضایی صاحب، محترم شاپور جان ولی داده، محترم ولی محمد شاپور رئیس سراسری افغانا در هلند، خانم نایید جان کلمی، جناب بسر صاحب، جناب خانمشان نایید بسر، جناب وزیرین محترم دیگه که هستن، جلیلی صاحب، کوهستانی صاحب و خورای محترم. ما کمیته سراسری سپورت و انتگراسی در کشور هلند با جناب جلالت نهاد سفیر صاحب به خاطر توجه خاصشان که به جامعه ورزشی هلند و خصوصا به جوانان و یک بار سفارت قبول کردن ورزشکارا و کسایی که ورزش چیز هستند، به خاطر توجه خاصشان که دارن به غیابند برادران یک مدال افتخاری والی کمیته را دادن که ما البته به استفاده موقع و غلطاً از طرف قرار بود خود از اونا بیان، لیکن از ما خواهش کردن مسئولیت داشتن که به جناب سفیر صاحب تقدیم کنیم. جلالت نهاد محترم پوهان صاحب، شما گذشته از آن که یک دیپلمات ورزیده و قابل احترام کشور ما می باشید، شخصیت عالی و برجسته علمی و فرهنگی افغانستان نیز هستید. خدمات قابل قدری در سایه تعلیم و تربیه و در سایه طبابت در افغانستان نموده اید.
و می نمایید. می توانیم از خدمات برجسته جناب شما در ساحه تعلیم و تربیت اولاد کشور و در ساحه طبابت و قدردانی و افتخار یاد کنیم. ما افغان‌هایی که در خارج کشور هستیم. خدمات جناب شما با مهاجرین افغان در ایران در وقتی که شما تصدی سفارت افغانستان را در اینجا داشتید، به هم مردم معلوم است چقدر خدمت زیاد کردید و قابل قدر از یک منزله بسیار بزرگ مهاجرین است که البته در حالا کم است، در اینجا گپش به میلیون است، لیکن جناب سفیر وقتی که سفیر بودن در ایران خدمات بسیار برجسته و بزرگی و بسیار به دلگیری و شهامت منزله مهاجرین افغانستان در ایران نکنند که تا امروز مهاجرین اونجا آرام هستند از برکت جناب خان صاحب. و گذشته از جناب سفیر صاحب در افغانستان هم خدمات بسیار زیادی کردن. به همه شما معلوم است که یک انسان بسیار شریف، فعال و دانشمند جوان است و مهم در بین تمام دانشمندای افغانستان و کار زحمتی که داشتن پانتون طبی را در افغانستان برای اولین بار ایجاد کردن و مؤسس ازی و ابتکار ازی را جناب سفیر صاحب در اینجا کردن و اگر نه یک پانزه بود یا فاکولته بود که را با ارتقا دادن با پانتون و با کل افغان ها و برادرها معلوم است که طب چقدر بر افغانستان ضرورت است کادرهای طبی و این خدمات ازی خدمات سادن واقعا بسیار خدمات بزرگی کردن. گذشته در قسمت تربیه اولاد وطن و تحصیلات عالی خدمات ازی به اندازه است که از او هیچ کس انکار کرده نمیتونه و ما مش نمونه خبر به اینجا خدمت وزار محترم عرض کردیم. ما افغانایی که در هلند هستیم البته بخصوص فرهنگای مثلا در هلند زندگی میکنن و جناب پروفسور صاحب که پروفسور جوان و دیپلمات نامدار کشور ما واقعا طوری که جناب باسل صاحب گفتن افتخار میکنیم. یک انسان دانشمند گذشته بود که شخصیت برجسته سیاسی و دیپلمات ورزیده مملکت ما هستند، یک شخصیت علمی و فرهنگی نامدار افغانستان هم هستند. جناب سفیر صاحب با اهدا و تقدیم این مدال افتخاری موفقیت مزید شما رهروان مکتب صداقت و عیاری را از بارگاه خداوند لایزال استدعا می نماییم. اگر اجازه باشید دیگه میکنم از سخنان بسیار البته با بسیار زیاد کردن جناب برادر بسیار بزرگوار ما تشکر میکنم از همه شما و به خاطر پیشنهاداتی که شد میخوایم که امیر خدمت شما بعد برسانم. اول مسئله کمیته مشورتی با سفارت بود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان کاملا این کمیته را واستارش است و من زمانی که در ایران به حیث سفیر کار کردم از مهاجرین ما در ایران همچون یک شورایی داشتیم که اونا در هر روبه یعنی سال 4 مرتبه به سفارت تشریف می آوردن و مشوره های می دادن. مشکلاتی که ما داشتیم با اونا در میان می‌گذاشتیم، مشکلاتی که اونا داشتن با ما میگفتن و بالاخره با هم با مشوره هم کارهای بسیار خوب و مفید به نفع مردم ما در اون کشور کردیم که ما هم این پیشنهاد میپذیرم و امیدوار هستم روی یک مکانیزمی که در حقیقت افغانای ما که در هلند هستند، چون ما میخوایم که یک کمیته مشورتی اما قسمی که دوستان 3-4 مرتبه تماس گرفتن کاملا غیر سیاسی، فقط مردمی و به نفع مردم افغانستان واقعا خدمت صادقانه برای هموطنان خود بکنیم. در رابطه با همکاری با سایت سفارت بسیار یک پیشنهاد خوب است. ایرم تقریبا از طرف ما اوکی است. ما البته یک هیئتی را داریم در رابطه با اینکه سایت تحت نظر از اونا که جناب مستشار صاحب هستن آقای علیرضایی هست و یک برادر ما به نام احمد عزیزیار و انشاءالله که در این مورد هم همکاری متقابل وجود می داشته باشه و در اونجا واقعا به خاطر غنی شدن سایت هم از ما و هم از شما و هم توازن و این مسائل
مسائل هست که قبلا ما با دوستای از انجمن غرغشت نشسته داشتیم، اونا هم پیشنهاد داشتن که میخوایم به شکل سراسری باشه که مورد قبول همه واقع شد. و در رابطه با سندی که از ما خواستیم، ما میخوایم که در اینجا چون اکسپرت ها و بالاخره دوستایی که تجربه کافی خوشبختانه جناب سرکیس از اکادمی علوم و جناب جلیلی صاحب دوستای دیگه که در این تشریف دارن، همه میفهمن که این صلاحیت باز در این قسمت که سفارت در حقیقت سند مورد تایید قرار داده، سفارت نداره. یا سفارت با وزارت معارف ما در افغانستان به تماس شده و روی یک مکانیزمی که قابل قبول باشه با وزارت معارف ما صحبت بکنیم و همچون چیزا از مرکز بخوایم و بدون شک ما من حیث سپورتر و من حیث تقویه کننده از این نظریه و رابط شما عمل میکنم، اما صلاحیت اجرایی وزیر از مرکز دارن که امیدوار هستیم اونا این کار بکنن و در حقیقت اما به می خواستم انشاءالله که ما شما نایب بیم. تشکر. با حال از محترم ولی محمد شاپور رئیس افغانا در عالم خوش میکنیم. تشریف بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم سفیر صاحب و جناب شاه سفیر صاحب و همکارشان، شما در برنامه امروزی خیر مقدم میگم. از مرکز فرهنگی مچاو و علمی تورانه که ابتکار عمل به دست آوردن، از اونها هم تشکر میکنم. زمینی همچه برنامه را مساعد ساختن. ضمن از بزرگای شهر ترینداد که پروسه حمایت کردن، از اونها هم اظهار سپاس و قربانی میگم. جا دارد که در کشور ما زندگی میکنیم هنوز هم قلب‌های وجود دارد که به خاطر وطنشان میتازند. فرهنگی‌های وجود دارد که فرهنگی‌ها مکلفیت دارند تا داشته‌های فرهنگی مردم افغانستان را هزارها کیلومتر دور حفظ کنند و انتقال بر نسل‌های بعدی بدهند. و بر انجمن فرهنگی دهمچاو و علمی تورانه که اضافه از 17 سال است که این حال داره، اضافه 17 سال است که شاگرد تربیه میکنه و زبان مادری را برشان تدریس میکنه و فقیهت درس میکنه و آرزومند هستم که پروسه هنوز هم ادامه پیدا کنه. اتحادیه انجمن‌های افغانا در عالم من حیث نهاد سراسری و کلی حضور خود از سال 2003 در اینجا تصویر کرد و امروز انجمن شما افتخار عضویت و نهاد یعنی ما خود اینجا آمدیم و اساس اینجا بودیم که یکی از نهادهای همکار و عضو ما ابتکار عمل کردند و مکتبی دارم که باید قدردانی شود. یکی از رئیس بلاد کرد بر سفیر صاحب از نام انجمن سپورت مدال تهیه کردن، کار بسیار نیک و شایسته کردن. خانه‌تان آباد، دلتان دیگه هم گرم بود که دیگه دوستان رو مشکرم کاری و کمک کنین تا اینکه زمینه تشویق و دیگر هم مساعد شد. تنها در این انجمن یا در این مرکز فرهنگی بیکار نداره وجود، در ده‌ها انجمن دیگه هم در گوشه و کنار عالم فعالیت فرهنگی وجود داره که همه‌اش قابل اعتقاد است. یا با ما هستن یا با ما نیستن، بر ما قابل اعتقاد است. هر کسی که در کنار کار شب و روزی خود که اول باید امو مکلفیت اساسیش پیدا کردن یک لقمه نان در فامیل است، این کار رو میکنن. کار بسیار پرفتخار است که در کل حالا این کار جریان دارد. امیدواری ما دهی است که بتانیم برای سالهای بعدی، برای نسل‌های بعدی کاری را انجام بدیم که بازما که وقتی ما را انتقاد نکنند که دوستای ما برای ما صحیح کار نکردند. اگرچه مقوله بسیار خوب و فلسفی است که حقیقتی که دیروز بود امروز اشتباه است، حقیقتی که امروز در فردا اشتباه خواهد بود. بخاطر اینکه روند زندگی طوری است که در هر مقطعش خواسته های انسان‌ها زیاد میشه و گذشته را نقد میکنه و این نقد بسیار منطقی و علمی آمد باید نقد کنیم. با او اساس خوشبختانه که در کل حالا نهادها فعال هستند و مکاتب وجود دارند. ما در شهر آرنم اضافه است 10 سال است که مکتب داشتیم، هنوز هم فعال است. در سایر شهرها هم مکتب فعال هستند. ولی پیشنهاد ما در گذشته به شکل بود که اگر بتوانیم از طریق وزارت تعلیم و تربیت قسمی که محترم باسک پیشنهاد کرد
یک نصاب تعلیمی بسیار نرماله که مطابقت کنه با وضع زندگی مهاجرین در هلند تنظیم شود، کار بسیار نیک میشه و از طریق از می‌دونیم که یک زمینه را بر انتقال ازی به شکل سالم با مواد درسی که در افغانستان هست مساعد بسازیم. یعنی زحماتی که کشیدن بسیار قابل افتخار است ولی استاندارد نیست. برای استانداردسازی ازی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه باید ما رو بکنه تا زمینه مساعد شود و در پاری از اون نهادهایی که در اینجا همکار هستن برن به طرف یک تفاهم و این تفاهم بتونه یکی دیگر با هم نزدیک بسازه و در نزدیکی ها میشه که این نمونه های خوب استانداردسازی در نهادها با وجود بیاید. تا زمانی که تفاهم ما نکنیم می‌دونیم که به شکلی از او را ایجاد کنیم. در قسمت ایجاد کمیته تفاهم با سفارت ما بسیار زیاد خوشبخت هستم، خوشبین هستم که چنین پیشنهادی از جانب دوستان صورت میگیره. بسیار کار نیک است، اقدام بسیار تقریبا بجا است و این زمینه را مساعد می‌سازه برای تفاهم بین هم دیگر، تفاهم بین افغانایی که وطن ترک کردن و تفاهم بین حکومتی که اینجا نظام اداره میکنه و خواسته های ما را روش انتقال میتن و طریق اجرا میشه که ما ده ها نظریات و پیشنهاداتی که در این تانوز هم لاینحل و گنگ مانده او حل شود. به طور مثال حق رای افغان مهاجر نداره در خارج. این زمینه میتونه که طریق کمیته ها حل شود و انتقال شود برای حاکمیت در افغانستان. کار بسیار خوب است ولی پیشنهاد ما است که مکانیزم انتخاب کسایی که در اینجا میان به شکل عمومی تنظیم شده کسایی وجود پیدا کنه که صلاحیت نظر داشته باشن، ابتکار عمل داشته باشن، داشته‌های فرهنگیشون محاسبه بشه، نه ای که تشکیل پوره کنیم 5 نفر است که کفایت میکنه یکی را حذف کنیم 5 بیاریم در اون صورت که میکنیم که تفاهم ما جایی را نخواهد کنه به جزی که بر ما در سر شد. با او حساب نظر ما دایی است که نمایش‌های بعدی که در سفارت صورت میگیره ما آگاهی در مجموع از تمام حرکت‌ها که در عالم صورت میگیره همه شما آگاهی دارید و هر نشستی که امروز این نشست شد ساعت 8 شب در کل عالم کلی خبر است. یعنی نشست‌هایی که در نهادها صورت میگیره روش که در تفاهم باید باشه و تفاهم کلی که حل شود تا اینکه یکی را حذف کنیم و دور باید بریم فکر می‌کنم که به جای نخواهد رسید و به جز از اینکه امور نفاق بین افغان‌ها ایجاد کنیم. عرض سومی که افرادی که در اینجا عمل میکنن، کار فرهنگی میکنن فقط کارشون کار رضاکانه است، کار رایگان است. کار رایگان هر کسی قدم میگذاره خانه آباد آفرینش که از وقت خود تیر میشه من کار میکنه ولی یک سیستم اون نرم هایی که در ساختار مطرح است این باید نظر گرفته شود. کل ساختار در کل حرکت های اجتماعی اگر این نرمال نظر نگیریم و مفهوم ازی است که ما رفتیم کار را میکنیم بدون از اینکه درک کنیم که در ایجاد ما چه مکلفیت داریم، با کی جوابدهی هستیم، با کی روابط داریم. فکر میکنم که اگر این پیوندها ایجاد شود هنوز کار ما را آسان و ساده خواهد ساخت. ما دیگه بخش ما را نمیگیرم، بازم از ابتکار عملی که مرکز فرهنگی کرده بسیار استقبال را نیک میکنم. ما امیدوار هستیم که همچون برنامه‌ها دیگه هم تداوم پیدا کنه، انکشاف پیدا کنه و مکاتبی که بتونه زبان مادری ما را برای اولاد ما انتقال بده ایجاد شود باعث خوشنودی همه ما شماست و همه ما ایره افتخار نیک می‌دهیم. شب بسیار خوش، ممنون از دعوت جناب وزیر که لطف کردن. برای شما موفقیت درس میکنم و برای کل همکاری شما که شما همکاری میکنن، خانمایی که درس میتن برای موفقیت درس میکنم. اطفالی که با تمام چی میگن مشکلاتی که در وجود داره، یعنی از روز دوشنبه تا روز جمعه در مکتب عالمی مصروف هستن 8 ساعت 9 ساعت، با روز شنبه میان درس میکنن. جای بسیار خوشی و افتخار است به اون خانوادهایی که تشویق میکنن تا اولادها که امروز یک شنبه که روز تفریح است او را به صرف لسان مادری کنند. جای بسیار ممنون شما و از بزرگایی که این پروسه را حمایت کردن، از جناب لیگوس که همیشه در ساختارهای اجتماعی نقش دارن و دیگه بزرگان کوهستانی سپس تشریف آوردن. فکر میکنم برای همه شما فقط روز شاد و خوش آرزو میکنم. امیدوار هستم که به اتفاق هم بتونیم مواد خوب برای انتقال فرهنگ و افغانستان در این رسیم. تشکر. و حال از محترم گروال صاحب تقاضا میکنم که بیا تشریف بیارید. دست نبود مدوخته. وقتی که نگیاره صرف پروگرام نان مان چیز است یعنی خوش ترجیحات است. با خطا نشد. تبریک باید صحیح باشم. بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالتمآب پوهاند دکتر عبدالرشید جلیلی د افغانستان د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر، د جلالتمآب پوهاند دکتر عبیدالله اوبی د افغانستان
د تحصیلاتو پخواني وزیر او په هلند کې د افغانستان د جمهوریت دولت لوی سفیر، د افغانستان سفارت شرزاپیر محترم همراز، محترم خور علومي او محترم علي رضایي صاحب او یوسفزی صاحب، نور دوستان چې تشریف هم راوړی. د افغاني اتحادیو په هلند کې د عزتمند مسؤلینو په نمایندګۍ د محترم ولی جان شاپور نه چې دلته یې تشریف راوړی، د فنندال د ښار ګرانو خویندو ورونو، سپین ږیرو ځوانانو، تاسو ټولو معظم مېلمنو ته نن د فنندال د ښار د احمدشاه بابا د ادبي او علمي پروګرام ته په ډېره مننه او محبت هرکلی او راغلی وایم. وزار گرامی، سوء تفاهم نشود. انجمن ادبی و علمی احمدشاه بابا از مدت تقریبا 18 تا 20 سال قبل در وقت زندگی مرحوم استاد محمد علم بڅرکی قبلگاه و والد محترم ننگیالی بڅرکی شخصیت علمی کشور و عضو نوزت ویش سلمیان بودن در شهر فنندال ایجاد گردیده است. در شهر فنندال راجستر و تعلیم و تربیت اطفال نازنین افغانی مهاجر در فنندال و شهرهای اطراف آن را به زبان مادری با کتب افغانی و فعالیت‌های کلتوری و علمی ادامه دادند. در چندین سال به تعداد زیاد شاگردان دختران و پسران را به زبان مادری پشتو و دری مسلط ساخته و تقدیم جامعه نموده است که در زمینه از محترم استاد ننگیالی بڅرکی مسئولین انجمن، هیئت رهبریشان و خاصتا از استادان معظم هر یک خواهر ناهید بڅرکی و خواهر پشتون قلبا ابراز قدردانی نموده و موفقیت مزید را برایش آرزو می‌دارم. در شهر فنندال به تعداد تقریبا 300 افغان زندگی دارد. قبلا یک اتحادیه در سال 2002 تحت ریاست این جانب راجستر گردیده و فعلا اتحادیه هم با انجمن احمدشاه بابا شانه به شانه کار میکند و فعال است و به شما و جناب سفیر صاحب به شما افغانای فنندال محترم ولید شاپور و افغانای هالند مژده میدهم تبریک باشه که استختینگ جدید هم به نام حلف افغانستان تحت رهبری من به 27 اپریل روز کننگندان به خیر راجستر می شود و این هم یک گام نیک برای افغان هاست که غرض جمعوری کمک‌های مجانبه در سراسر هالند اتحادیه اروپا فعال می گردد و مسئولیت رهبری آن را شخصا به دوش دارم و یک سنت را هم از خمینتها و حکومت سبسایدی نمیگیریم و بعضا با سفارت محترم افغانی نیز تقدیم خواهد شد تا با کمک و مشوره همدیگر و تفاهم و مساعدت با اتحادیه‌های سرتاسری هالند و اتحادیه اروپا فعالیت را ادامه خواهیم داد. تشریف‌آوری دکتر صاحب عبیدالله عبید سفیر افغانی که سابقه پست وزارت تحصیلات عالی کشور داشته و ریاست عمومی پانتون طبی کابل را نیز عهدهدار بوده، فعلا باعث سفیر پر انرژی حکومت افغانستان در خدمت هموطنان است. قلبا حضورشان را در این شهر و در این محفل افغانی قلبا خوش آمدید میگوییم. از روزی که دکتر عبید شخصیت ملی و علمی کشور در سفارت اشغال وظیفه کرده، افغانها به چشم سر اثرات عمل و بیهود کار سفارت قصه ها می کند و قبلا از هم از محترم همراز که ما یکدیگر را ندیده بودیم ولی سرپرست سفارت بودند در وحدت ملی افغان ها در کانتکت افغان ها بسیار کمک زیاد کرده. خانه شهباد تشکر می کنیم. تقدیم اعتمادنامه محترم دکتر عبید به شمول شارزافیر و اعضای سفارت و خواهران محترم صالحه سنجر خانم شهید سنجر رئیس حزب جمهوری افغانستان، همشهره علومی علی رضایی صاحب و دیگر دوستا به حضور اعلیحضرت ویلیام الکساندر هالند سبب افتخار ما بوده و در سابقه دیپلماتیک بی سابقه بودند. ما هم چون که رئیس می شرکت هوایی آریانا بودیم در پست دیپلماتیک کار کردیم. هر جایی که سفیر میره اکثر ممالک تنها پذیرفته میشه و این به حیث من حیث یک عضو فامیل کل اعضای سفارت و ویلیام الکساندر یک جای بوده. این بسیار قابل افتخار است. و استقبال گرم اعلیحضرت هالند از محترم سفیر و هیئت مایحتیشان که در وبسایت ها و تلویزیون ها منعکس شد سبب عزت بین المللی افغانستان شده است. موفق باشید. محترم سفیر در مدت کمتر که کارهای زیادی را شما به افغان‌ها کردین لمس می شود. موضع‌گیری فوق‌العاده شما به حکومت هالند در برابر مهاجرین بی جواب و افیک صریحاً قابل قدر است. ملاقات شما با رئیس کمیته من سلاح کیمیاوی بررسی وضع تحصیلات و ظرفیت در وزارت خارجه هالند برای نسل جوان افغانستان جدا قابل قدر است. کمک چندین میلیون دلاری هالند
بعد از ملاقات شما و آمدن شما با مقامات هلندی به افغانستان رسما آغاز گردید. در خاتمه اظهار می‌دارم که مقام سفارت برای تامین ارتباطات دوامدار با اتحادیه‌های سرتاسری افغان‌ها در هلند نیز
به نمایندگی زنهای انجمن علمی و ادبی احمدشاه بابا در شهر فنندال. جناب سفیر کبیر افغانستان در دولت شاهی هالند تشریف آوری شما را در شهر فنندال خیر مقدم میگویم و همچنان به دانشمندان محترم که در تالار تشریف دارند. شهر فنندال گرچه از لحاظ نفوس در حدود 60,000 باشنده دارد، اما افغان ها در حدود 50 یا 60 فامیل می باشیم، ولی از نگاه اتحاد و اتفاق با هم می باشیم و خوشبختانه در حدود 15 سال است که روزه های ملی کلتوری و تجلیل از روزه های عنعنوی را یک جای تجلیل می نماییم. ما در هر ماه یک مرتبه تمام زنهای فنندال در همین تالار پانوراما می نشینیم و به خاطر اتحاد در بین فامیل ها و شناخت در بین افغان ها نشست می نماییم. البته ناگفته نماند که ما در مسائل ملی و بین المللی هم به تفاوت نماندیم. هر سال روز زن را به مراسم تجلیل نمودیم و همچنان ستمی که در حق فرخنده از طرف آباشا صورت گرفت، ما این عمل وحشیانه را محکوم کردیم و آن را یک عمل تروریستی محسوب نمودیم. مشکلات فامیلی، شخصی و پرابلم های اجتماعی را ما زنها در بین خود حل و فصل می نماییم. خوشبختانه در این عرصه موفقانه به پیش می رویم. شما می فهمید که نقش اتحادی زنها در اتحاد با مردها زیاد است. این نقش را زنهای انجمن علمی و ادبی احمدشاه بابا ایفا نموده. اگرچه ما از میهن دور هستیم، ولی قلب ما از میهن دور نیست. همیشه در یاد وطن روزهای نوروز، عید و دیگر روزهای رواجی را تجلیل می نماییم و ما بر همه اتحادی ها صدا می کنیم که اتحاد و همبستگی خود را حفظ نماید و به طور دوامدار اتحاد نماید تا بتوانید که در عالم مسافری مصدر خدمت به افغانها و هموطنان خود باشید. از این جهت کار اتحادیه افغانها در شهر فنندال با سایر اتحادیه ها دیگر متفاوت است. زیادتر اتحادیه ها تبارز میکند، ولی کم وقت بعد در بین خود به اتفاق می شود و در اختلافات کوچک سلیقه‌ای با هم جدا می شود، ولی دائما باید کار اتحادی ها دوامدار و متوالی باشد. با احترام، افکار. و حال از محترم اسماعیل شیرزاده، سکرتر و مسئول بنیاد بین‌المللی علمی و فرهنگی احمدشاه بابا تقاضا می‌کنیم تشریف بیارند. محترم سفیر کبیر حکومت وحدت ملی افغانستان، محترمان کارکنان سفارت محترم شوکو رئیس اتحادیه‌های سرتاسری کشور انجمن‌های سرتاسری افغان‌ها در کشور هالند، محترم نایب جان علومی سکرتر اتحادیه ها و همچنان محترم یوسفزای سید، آرای برادرای عزیز وطندارای محترم، السلام علیکم. من از جانب خود محمد اسماعیل شیرزاده، سکرتر انجمن علمی و ادبی احمدشاه بابا، تشریف آوری جناب محترم سفیر صاحب در شهر فنندال هالند در زیر چتر از این تعمیر پانوراما که با وصفی که بسیار زیاد مسئولیت و مسئولیت هم دارند، همه را پشت پا گذاشته و اینجا تشریف آوردن و سری به انجمن زدن. از پیشان بسیار سپاس میکنم و آرزومند هستم که این نشست آخری نباشه. ارتباطات بین انجمن علمی و ادبی احمدشاه بابا و سفارت محترم افغانستان همیشه محکم باشه و تانسته باشیم که ما کمک‌های معنوی سفارت جمهوری افغانستان در قبال پیشبرد موضوعات کلتوری انجمن و تعلیم و تربیه از ایشان داشته باشیم. جهان سپاس، تشکر از توجه.
گپای کوتاه خوش شدم با حال ختم محفل توسط داعیه سعید تارشاه آقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم